سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، زه جاوید صفا یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې د یوې نوې موضوع سره. موضوع دا ده چې افغانان 2015 کال نه تر 2020 کال پورې د آلمان په کاري بازار کې څومره ونډه اخیستې ده او په 2015 او 14 کې څومره ونډه درلودله. نو په کاري بازار کې 2015 او 14 چې و ډیره کمه ونډه درلودله. نو د هغې علت دا و چې دلته افغانانو ته قانون ډیر سخت و، ډیر محدودیتونه ورته و. نو دی دا هغه نه درلوده، چانس نه درلوده چې د ژبو کورسونو ته لاړ شي، ژبې زده کړي یا او سپیلډونګونه وکړي، هغه 3 کلنې رشتې چې دلته ویلی کېږي نو هغه وکړي. نو د دې د وجې نه په کاري بازار کې ونډه ډیره کمه وه، ژبه یې نه وه زده، نو مشکلات ورته ډیر زیات ول. نو د الله احسان ده چې اوس هغه محدودیتونه چې دي هغه د دی نه لرې سوي دي او دوی کولی شي چې په نورمال ډول باندې د ژبو کورسونه ووایي، 3 کلنې دورې ووایي او د کار په بازار کې حصه واخلي. نو د 2015 کال کې چې و د افغانانو فیصدي ځکه کمه وه، ما ته ویلې چې کورسونه او دا شیان نه و، قانون ورته سخت و. نو اوس د الله احسان د تقریبا 40% کاري بازار کې ونډه لري افغانان. افغانانو تقریبا 95% خلکو ژبه زده کړې ده دلته. 95% هغه مهاجرون چې نوي راغلي دي تقریبا د 2014 او 21 ترمنځ پورې د ژبه زده کړې ده، دلته یې زده کړې کړي. ډیری مهاجرینو چې دغه 3 کلن کورسونه ویلي دي هغه زده کړې کړي دي. نو او سپیلډونګ چې ورته وایي او د بازار د کاري بازار ونډه ګرځېدلې ده. نو دی داسې هڅې کړي دي، دلته ژبه زده کړې او ځان یې هغه ته ورکړی زحمتونو ته، ځکه نن د کاري بازار ونډه ده. نو که تاسې هم غواړئ چې د کاري بازار ونډه سئ او دلته آینده کې کار وکوئ، ژوند مو ښیي دلته، نو ټول کولی سي هغه ورونه چې هغې دې باید اول زر تر زره ژبه زده کړي، بعد هغې نه دې نورې زده کړې وکړي، دا 3 کلنې یا 2 کلنې دورې چې دي. نو دلته د 2 کلنو او 3 کلنو دورو هغه چې دا ډیر ښه ده، ځکه دلته معاشونه بیا ښه درکول کېږي. که اوس تاسې یو مسلک په افغانستان کې زده کړئ او هغه مو زده یې هلته او دلته راځئ، دلته هغه ستاسې اسناد چې دي هغه دلته نه پیژندل کېږي. دلته باید تاسې هڅه وکړئ چې زر تر ژبه زده کړئ او کاري بازار ته وړاندې سئ، کار وکوئ. چې دلته مو ژبه نه زده کار نه سئ کولی، تاسو ته څوک کار نه درکوي. نو هیله ده چې تاسې اول ژبه زده کړئ، بیا هغه 3 کلنې دورې چې دي هغه وکوئ. نو هغې نه وروسته بیا تاسې کولی سئ چې د کاري بازار حصه وګرځئ. نو دغه موضوع چې وه دا ما د اشتغال ویب پاڼې نه چې کومه ده د هغې نه مې وکتله. هغې تقریبا په دې باندې سرچ کړې، سروې کړې وه چې تقریبا اوس 95% خلکو ژبه زده کړې د افغان مهاجرینو. د هغه نورو 8 مملکتونه چې د هغې په هغه کې ایران، پاکستان، بنګلادیش، نور سوریه او نور مملکتونه راځي پکې. نو د هغې نه یې ونډه ښه ده په کاري بازار کې، تقریبا 40% ته رسېدلې په 2021 کال کې. نو تاسې هم هڅه وکوئ چې ژبه زده کوئ او هغه 3 کلنې کاري هغه دورې چې دي زده کړو هغه باید تاسې وکوئ چې تاسې د کاري بازار ونډه وګرځئ. نو که په دې باره کې تاسې څه پوښتنې نو کولی شئ چې لاندې په کمنټونو کې وکوئ، زه به تاسو ته کره معلومات را پیدا کړم. نو هیله ده چې ویډیو در سره له نورو ملګرو سره شریکه کړئ او که ویډیو مو خوښه سوي نو لایک یې کړئ او زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. له راتلونکې ویډیو پورې د الله په امان، په لوی الله مو